ناسا ارتمیس پروګرام ته ولې دومره کار شوی اهمیت په څه کې دی او انسان ته ورته روبوټونه په جګړه کې څومره اغیزمن کېدلای شي ترڅنګ به د ټکنالوژي په ډګر کې له نورو پرمختګونو هم خبر شي. سلام، ټکنالوژي ته ښه راغلاست. مېټا کمپنۍ د کاروونکو خوندیتوب نه ساتلو لامل 315 میلیونه ډالره جریمه شوه. د فېسبوک او انسټګرام خاوند دغه کمپنۍ په آنلاین پلیټفارم کې د خپلو کاروونکو په تېرایستنې ګرمه شوي. داسې چې ګواکي له ماشومانو د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې لامل شوی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو ایالت د ماشومانو د خوندیتوب په اړه پر مېټا دعوه کړې او بریالی شوی دی. خو کمپنۍ دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی پراخ امنیتي تدابیر لري. همدارنګه شرکت ویلي د دې پریکړې پر ضد به د بیا کتنې غوښتنه وکړي. انسان ته ورته روبوټونه د ټکنالوژۍ داسې یو برخه ده چې ورځ تر بلې پرمختګ کوي او داسې روبوټونه جوړیږي چې ښایي یو وخت فکر هم نه کېده. د روبوټونو کمپنۍ اوس غواړي چې انسان ته ورته روبوټونه په جګړې او هم په صنعتي کارونو کې وکارول شي. خو څنګه درځي په دې ریپورت کې وګورو. د فاونډیشن فیوچر انډستریز په نوم د انسان په بڼه د روبوټونو جوړولو یو نوې کمپنۍ غواړي چې داسې روبوټونه جوړ کړي چې هم په صنعتي کارونو او هم په دفاعي چارو کې وکارول شي. د دې کمپنۍ بنسټګر سانټیک پاتیک وایي د دوی اوږدمهاله هدف دا دی چې روبوټونه وکولای شي په خپلواکه توګه لوژستیک، ترانسپورت او د هدف پیژندنه ترسره کړي. خو د وسلو کارولو لپاره به د انسان اجازه اړینه وي. د کمپنۍ اصلي روبوټ فانټم نومیږي. دا روبوټ د انسان په څیر جوړ شوی او شاوخوا 15 فوټه یعنی 180 سانتي متره لوړوالی او 80 کیلوګرام وزن لري. دا کولای شي تر 40 کیلوګرام پورې بار پورته کړي او تر 6.1 کیلومتره په ساعت چټکوالي سره حرکت وکړي. زموږ هدف دا دی چې داسې روبوټونه جوړ کړو چې په بشپړ ډول خپلواک وي. نو د هدف ته رسیدل یو بهیر دی او وخت اړتیا لري. زموږ موخه د فانټم روبوټ په اړه دا ده چې داسې روبوټ جوړ کړو چې هم په صنعتي او هم په دفاعي برخو کې کار وکولای شي. ځکه د دواړو برخو ترمنځ ډیر ورته والی شته. دا روبوټ دوه مهمه برخې لري چې یو برخه یې اوس مهال په بشپړ ډول خپلواکه ده او دویمه برخه بیا نږدې بشپړه شوې او ډیر ژر په خپلواکه بڼه خپلې چارې ترسره کړي. د روبوټ د ټول بدن د کنټرول سیستم هغه برخه ده چې د روبوټ د تګ او خوځښت پریکړه کوي. دا سیستم په هر اړخیز ډول خپلواک کار کوي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال کمپنۍ د هدف پر ضد د وسلې کارولو سیستم نه جوړوي، خو په راتلونکي کې غواړي چې روبوټونه نور دفاعي کارونه هم په خپلواکه توګه ترسره کړي. The second big part of this is the world model. د دې ټکنالوژۍ دریمه مهمه برخه د ورلد ماډل یا د چاپیریال د درک سیستم دی. دا هغه سیستم دی چې روبوټ ته دا وړتیا ورکوي چې یو کار وپیژني او بیا یې په بشپړ ډول په خپلواکه توګه ترسره کړي. اوس مهال زموږ اصلي کار هم پر همدې برخې روان دی. زموږ هدف دا دی چې روبوټ وکولای شي ډیر کارونه یوازې د یو ساده امر له لارې خپل ترسره کړي. داسې لکه څنګه چې خلک له چټ جی پی ټي سره خبرې کوي. یعنی تاسو کولای شئ روبوټ ته یوازې یو کار تشریح کړئ. که روبوټ ته کومه پوښتنه پیدا شي نو هغه به لومړی د تایید غوښتنه وکړي او وروسته به هغه کار په خپلواکه توګه ترسره کړي. خو یوه استثنا هم شته. که په راتلونکي کې د وسلو کارولو یا پوځي کارونې مسئلې وي نو هلته باید خامخا د انسان مستقیم امر موجود وي. یعنی روبوټ باید هیڅکله د انسان له لارښوونې پرته د وسلې اړوند کارونه ترسره نه کړي. دا کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې دی، فانټم د خپل لومړني تولیدي انسان ته ورته روبوټ په توګه معرفي کوي او وایي چې د فابریکو او دفاعي چاپیریالونو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلي پاټیک دا هم ویل چې دا روبوټ داسې طرح شوی چې دننه کمپیوټر ولري او تل د بهرنۍ شبکې سره اړیکې ته اړتیا ونه لري. د هغه په وینا دا کار د انټرنیټي امنیت خطرونه کموي. Well, right now we're actually not working on any. موږ اوس د روبوټ پر هغه برخه چې د هدف پر ضد د وسلې کارول دي کار نه کوو. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې روبوټونه وکولای شي هدفونه وپیژني او ان وسلې هم وکاروي. موږ داسې حالت نه وینو چې روبوټ د انسان د امر پرته عمل وکړي. دا هم د نورو دفاعي روبوټونو په کارولو کې لیدل کیږي. د بي پیلوټ الوتکو بیلګې کې هم شته چې دوی خپل لار په خپلواکه توګه ټاکي او موخې پیژني. خو د هدف د لمنځه وړلو پریکړه
د انسان لخوا کیږي. زموږ هدف هم دا دی چې ټولې مرحلې خپلواکي شي، خو کله چې خبره د وسلې کارولو ته ورسیږي نو انسان باید په عمل کې موجود وي او داسې به تر نږدې راتلونکي پورې پاتې شي. موږ فکر نه کوو چې دا وضعیت ژر بدل شي. یا د کمپنۍ هڅه کوي چې روباټونه په ګودامونو، فابریکو او نورو سختو کاري چاپیریالونو کې وکارول شي. خو دا بنسټ د ډیرو سیالانو پرتله د دفاعي کارونو په اړه ډیر څرګند دریځ لري. د یاد بنسټ مشر پاټک زیاتوي چې کمپنۍ پلان لري د 2026 کال د اپریل شاوخوا کې د روباټ دوهم نسل معرفي کړي چې په لویه کچه تولید اسانه وي. هغه هیله لري چې سکهال به زرګونه روباټونه بازار ته واستوي. د ناسا ارتمیس پروګرام ته کلونه کار سوی، زرګونه خلک پکې مصروف دي او لا هم شاوخوا 3 میلیارډ ډالر لګښت ته اړتیا لري. خو ولې امریکا دومره هڅه پیسې مصرفوي چې بیرته سپوږمۍ ته ورستنه سي؟ د ساينس برخې خبرياله ریبیکا موریلی راته وایي. Main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. موږ پریکړه کړې چې په دې لسیزه کې سپوږمۍ ته ولاړ شو او نور کارونه هم تر سره کړو. د دې لپاره نه چې آسانه دی بلکې دا کار ډیر ګران دی. دا د امریکا پخوانی ولسمشر جان کینیډي خبرې وي چې امریکا یې سپوږمۍ ته د خطو پر لور روانه کړه. په 1989 کال کې د اپولو پروګرام د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته د انسان په ورتګ تاریخ جوړ کړ. او ستورمزلو بیا تر 1902 کال سپوږمۍ ته تګ ته دوام ورکړ. اوس باندې 50 کال وروسته ناسا بیا غواړي سپوږمۍ ته لاړ شي. خو ولې امریکا د ورتګ په اړه دومره ټینګار کوي؟ دغه کوچنۍ توره ډبره د سپوږمۍ یو ټوټه ده چې د اپولو ستورمزلو راخیسي او په 1922 کال کې ځمکې ته راوړل شوې ده. له سپوږمۍ راوړل شوې دغه ګران بیه ټوټه اوس د لندن د طبیعت تاریخ په نوم موزیم کې نندارې ته ایښودل شوې. که څه هم د سپوږمۍ دغه ډبره بې ګټې ښکاري خو کېدای شي سره زر پکې وي. سپوږمۍ کمساري معدني عناصر او فلزات لري، خو تر ټولو مهمه سرچینه یې یوه حیرانوونکې ماده ده، اوبه. دا اوبه لري چې په ځینو منرالونو کې بندي او همدارنګه د سپوږمۍ په قطبونو کې هم د اوبو لوړه کچه شته. په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې تل پکې سیوري وي. دا هغه ځایونه دي چې هیڅ کله لمر نه ویني، نو ډیر ساړه وي او کولی شي سړښت وساتي. اوبه پر سپوږمۍ د اډې جوړولو لپاره ډېرې مهمې دي او دا اوس 21مه پیړۍ کې د فضا یوې نوې سیالۍ ته لار جوړوي. ټوله روسیا د یوري ګاګارین په اړه حیرانه ده. هغه لومړنی انسان چې فضا ته ولاړ. که څه هم امریکایان لومړني کسان نه دي چې فضا ته تللي، خو اوس د کیپ کاناوارل سیمه کې ستورمزلي روزي چې خایدا ځل تر نورو مخکې سپوږمۍ ته ورسیږي. پخوا امریکا له شوروي اتحاد سره پر فضا د برلاسۍ لپاره سیالي کوله، خو نن هغه سیالي له چین سره ده. د چین هیلې ډېرې لوړې دي او وايي تر 2030 کال به انسانان سپوږمۍ ته واستوي. دواړه هیوادونه غواړي د سپوږمۍ تر ټولو غوره هغه سیمې خپل کړي چې ګڼ شمېر داسې سرچینې لري چې تر اوسه چا نه دي کارولي. نو دا ډېره مهمه ده چې څوک لومړی هلته رسیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو د فضایي تړون لمخې تاسو د ځمکې ملکیت نشئ ترلاسه کولای، خو کولای شئ هلته کار وکړئ پرته له دې چې څوک مو په کار کې مداخله وکړي. نو اوس اصلي خبره ده چې د خپلې برخې ځمکه ترلاسه کولای شئ، معنا ملکیت نشئ ترلاسه کولای، خو تر هغه چې په کار مو وي کارولای شئ. خو امریکا غواړي تر سپوږمۍ ورهاخوا مریخ ته هم لاړ شي او پلان لري چې د 2013 کلونو په اوږدو کې خپل ستورمزلي ورواستوي. دلته ځینې لوی تخنیکی ستونزې شته چې باید هواره شي. نو سپوږمۍ د ازموینې لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. دلته د بیلابیل ډول داسې ټکنالوژۍ شته چې فضا کې د ژوند او کار لپاره اړینې دي، لکه انرژي، له وړانګو خوندیتوب او د بیا کارونې سیستمونه. که دا ټکنالوژۍ په لومړي ځل مریخ کې وازمایل شي او ناکام شي نو پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي. نو ښه ده چې په سپوږمۍ کې وازمایل شي. لا هم فضا کې زموږ د گاونډۍ سیارې په اړه پر ډېر څه پوهېدو ته اړتیا ده، خو داسې ښکاري چې ډېرې ساينسي موندنې به پکې وشي. همداراز الهام بخښونکی اړخ هم لري.
د راتلونکو ساينس پوهان او انجنیران به د ارټیمیس پروګرام ستورمزلي وګوري. هیڅوک نه پوهیږي چې راتلونکو کې به څه پیښیږي او دا چې اغیز به پر نړۍ او تر نړۍ ورهاخوا څه وي. دا و د دې ونې د ټکنالوژي خبرونه په دې هیله چې ګټور معلومات مو ترې اخیستي وي. تر بلې هغې مو خدای مل.